ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوې دا سره لکه ګلونه دي کله څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو د لویو بخونکي سختن طلا په سپیشلی نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لونکو د سات خبري ټولګي ته خراغلاس نن دوشنبه د 1440 هجري شمسي کال د دلوي سلواغي وشته منټه ده درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر د مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابلو خبرونو لیدونکو وي اوسم په مکړی د لغمان ملي ټلویزیون سیمه خبرونه ته خو په سر کې سو مهم خبرونه زه غلام رحمان وایزیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم لغمان کې 400 کورنیو ته اړین وسایل ویشل شول د لغمان ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې او د اقتصاد ریاست په هڅو د مرستندوی موضوع په مالی ملاتړ د مرکز محترلام اړوند 400 کورنیو ته د حرفوي زده کړو له بشپړېدو وروسته اړوند حرفوي وسایل وویشل شول په یاد وسایلو کې هرې کورنۍ ته د خیاطۍ اړوند مهم تجهیزات ورکړل شول چې پکې د خیاطۍ ماشین اوتو د غاز ډبه میز او نور اړین توکي شامل وو تر څو یاد کورنۍ وکولای شي په خپل کورونو کې د عاید سرچینه رامنځته کړي او خپل اقتصادي وضعیت پیاوړی کړي د مسؤلینو په وینا د ویشل شویو توکو د هر کټ ارزښت 200 افغانۍ اټکل شوی چې موخه د کورنیو د ځان بسیاینې او اقتصادي ثبات ملاتړ دی د مرستو د ویش په مراسمو کې د لغمان ولایت د اقتصاد ریاست د کار او ټولنیزو چارو ریاست او تطبیقونکو موسسې مسؤلینو ګډون کړی وو او د ورته پروګرامونو پر دوام او پراختیا ټینګار وکړ لغمان کې له 210 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه نور حال په راپور کې دا د لغمان مرکز محترلام او الینګار ولسوالۍ له 210 کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو ویش بهیر دی چې د یو شخصي پانګوال په مالي لګښت چمتو شوي دي په محترلام او الینګار کې 210 کورنیو سره مو مرسته د مولوي صاحب عبدالله الله مصطفی له خوا نه وسوه چې په دغه مرسته کې شامل اجناس لکه وړه غوړي بوره لوبیا او مکروني دي چې 2.5 افغانیو په اردس باندې دا پکیج برابر شوی او 210 کورنیو ته مو ورک بل لور د مرسته اخیستونکي کورنۍ خوښي څرګندوي چې له دوی سره د خوراکي توکو مرسته وکړه له مولوي صاحب عبدالله الله مصطفی څخه یوه نړۍ مننه چې په دغو سختو شرایطو کې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکوله او په خپلې صدقو کې دوی یاد کړل انجینر صاحبانو څخه مننه چې دوی ډېره شفافه توضیح کړې ده او انشاءالله کوم څوک چې اړمنو مستحق هماغه په نښه کړي دي او په راتلونکي کې په دې هیله چې نور پانګوال او نور خلک هم د مولوي صاحب لاره غوره کړي او له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي مرسته چې موږ ته رالیږلې مولوي صاحب د اطلاع چې رالیږل د نه ډېره مننه کوو او ډیر ته خوشاله یو دغه غواړو چې دغه مرسته د فقیرانو مسکینانو او یتیمانو ته راولېږي او ډیر مېبان دي چې هغوی دپاره هم راولېږي سرمایه‌دارانو ته هیله کوو چې د الینګار ولسوالۍ مظلوم ولس دپاره چې دغسې مرسته ته توجه وکړي او راویلېږي په ورته وخت کې د الینګار ولسوالۍ مرستیال د یادې مرستې په تړاو د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ په نورو پانګوالو غږ وکړ چې له خپلو اړمنو هیوادوالو سره مرستې وکړي دغه مرسته د مظلوم کورنیو سره د کونډو یتیمانو سره د الینګار ولسوالۍ د هدایت سره سم وکوو د خپل د مظلوم ولس او ملت د غربت ته چغې آرامه کړه اله العالمین دې ورته په دنیا او آخرت کې هغه څه چې مؤمن سره یې وعده کړی هغه دې ته په برخه کړي د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په لغمان ولایت کې د اسلامي امارت د مسؤلینو او بډایه هیوادوالو له لوري اړمنو سره مرستې ترسره شوي د صنعت او سوداګرۍ ریاست په مشرۍ د نرخونو وزنونو او د احتکار څخه د مخنیوي او خوراکي توکو د کنټرول کمیسیون د محترلام ښار هټیو څخه څارنه ترسره کړه د نرخونو د کنټرول او احتکار څخه د مخنیوي کمیسیون چې مشرۍ د لغمان ولایت صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي سلامت خان بلال کوي یو ځل بیا په محترلام ښار کې د ټولو خوراکي توکو هوټلونو غلیمن
مندوي تازه میوو قصابانو او نانوایانو هټیو څخه لیدنه وکړه او څلور هټۍ چې د ټاکلي اندازې څخه وزن کم و مهرلاک او یو تن د وړو عمده پلورونکی چې د 50 کیلوي بوجي وزن یې 40 کیلو ونیول شو او د قانون منګولو ته وسپارل شو. د خبرپاڼې لمخې کمیسیون هټیوالو ته سپارښتنه وکړه چې د ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو په پلورلو کې له انصاف څخه کار واخلي او د لوړو نرخونو او کم وزنونو څخه ډډه وکړي. په خبرپاڼه کې ویل شوی هغه اشخاص چې په راتلونکي کې د ټاکلي نرخ پاڼې څخه په لوړ قیمت او یا کم وزن توکي وپلوري د اسلامي امارت د اصولو سره سم چلن ورسره کیږي. د علیشنګ ولسوال د مایل پول او زرکمر استنادي دیوال د رغنیزو پروژو له روان بهیر څخه لیدنه تر سره کړه. د علیشنګ ولسوال قاری عبدالقاهر متوکل د یو شمېر مسؤلینو په ملتیا د یادې ولسوالۍ اړوند د مایل پول او زرکمر استنادي دیوال د رغنیزو پروژو د تطبیق له روان بهیر څخه لیدنه تر سره کړه. د لیدنې په ترڅ کې هغلی متوکل د دواړو پروژو د کار کیفیت، د ساختماني موادو معیار، د تخنیکی نقشو مطابق د کار د تطبیق څرنګوالي او د پرمختګ کچه له نږدې وارزوله. نوموړي ټینګار وکړ چې ټول تخنیکی او انجنیري معیارونه باید په دقیق او مسلکي ډول رعایت شي څو پروژې په معیاري بڼه بشپړې او د اوږدې مودې لپاره د خلکو اړتیاوې پوره کړي. ولسوال متوکل په خپلو خبرو کې ویل چې د مایل پول جوړول د سیمې اوسیدونکو او نقلي وسایطو د خوندي تګ راتګ لپاره حیاتي ارزښت لري چې په ځانګړي ډول د باراني موسم او سیلابونو پر مهال د تګ راتګ اسانتیاوې برابروي او د سیمې د اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو د دوام سبب ګرځي. همدارنګه نوموړي ویل چې د زرکمر استنادي دیوال جوړېدل د سیلابونو د خطر په کمولو، د کرنیزو ځمکو په ساتنه، د مسلکونو په خوندیتوب او د شاوخوا سیمو د زیربناو په محافظت کې مهم رول لري. نوموړي قرار شرکت ته لارښوونه وکړه چې د کار په تطبیق کې دقت وکړي، د کیفیت کنټرول ته جدي پاملرنه وکړي او د پروژو د بشپړېدو مهالویش په نظر کې ونیسي څو یادې پروژې په ټاکلي وخت او په معیاري ډول ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د یادونې ده چې د دا ډول زیربنایي پروژو منظم نظارت د شفافیت، کیفیت لوړوالي او د عامه شتمنیو د خوندي ساتنې تضمین کوي چې په پایله کې د سیمې د متوازن انکشاف او ولسي رضایت زمینه برابروي. درنو قدرمنو لیدونکو زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا څخه مو مننه. پاک الله مو مل شه.